څنګه یې ولي جانه؟ شکر. نن به ولي زما کپړې خوښوي. څنګه ولي؟ څنګه خی؟ اوس ښایسته شو که نه؟ او پښتنو کالي اچوا درې د پښتنو ته همداسې بکواس کوئ ښه ښکاره. تا په دې خطو کې څه ډیزاین کړی، تا په دې جامو کې کوم ډیزاین کړی، زه نه دا خو ما پوهېږم. ډیزاین هم نه دي که دا ما هسې وغوښتم داسې راغله. دا ما سپیشل آرډر وکړو. واله که تا چېرته تللي وه چې تاسو اوس رالې سلامونه اچوئ؟ دا چېرته وایي تاسو؟ ما اصلا هېڅ څه پې نه دي کړي. دا خپل هم داسې و. دا د پاکستان نه هسې راځي همداسې. د سر کې خو دې هم ګوتې والي. چې کې سترګو کې؟ سر کې. ښه دا ویښتان مې. دا خو زما نارمل ویښتان دي. تا نو خفه نه شئ وادي وریده. خره له چرڅونه کته تازه کوي وادي خره. تا نه یادوم ګوره د سړي لور چې زه دلته اوس ګوره خبره کوم ته ترت یې په ځان والې. مونږ او تا ته اوس خره یې که ښځه یې؟ ته خو جینه یې. په دنیا کې دوه قسمه خلک وادي وریده. بسم الله ژوند الرحمن پېژني. تا ګوره زه په خبره کوم د وادي وریدې ټک په موږ باندې راته ته خو په مونږ ګرانه ته خو ماته څه نه وایې. ته خو نه تا ته ولي ویم ګوره زه متلونه ویم. متلونه معنا دا د وادي وریدې مشران شعر متل. وایه. ته ستا په اواز کې دا شعر ډېر زیاده ښکلی ښکاري. ته زبردست شعرونه ما وایې. ټوله ورځ شعرونه وایلي دي وادي وریدې شعر ختم شوی. وایه ستا شعرونه ډېر ښایسته دي. او ته چې دا شاعري کوې چې به پکې ویډیو جوړې ماشاءالله. کار نه راغلو. تاسو کار نه کله رالی والکانو؟ دا ټیم څوک کار کوي وروره؟ د شپې لا چا کارونه کړي؟ ته اوس وګوره په دې جامو کې دونه د حیا عزت ښځه ښکاري. دونه د حیا عزت. او ته ماماسې ښکاري. ها؟ هېڅ په جامو کې دونه د حیا عزت ښځه ښکاري. ښه ښکار. هغه ولې هغه جامې نه وې؟ کمې؟ زه تا ته یو خبره کوم. تhank you ارمان. زه په دې جامو کې بهر تللی شم. نو کور کې خو اچوه که نه؟ کور کې خو به یې اچوم خامخا. دا ما سره نه وې. دا ما اوس پېښور نه آرډر کړې. بیا دا ما ته کس راوړل. زما خاله تللې وه کابل ته. بیا دا یې د پېښور نه ما آرډر کړې وې. هلته بل کس و راوړ کابل ته. زما خاله ته یې ورکړو. بیا زما خاله دا راوړ. د کې سور رنګ هم ده که نه؟ ستا خوښ دی؟ ته ورې زه راځم دا خلک ټول دا جټ لکه چې شوي ته ودرېدې د خاندان دوستانو ګورئ ما دې خپل لایف ته پرېږدوئ صحیح ده. قسم په خدای دا کبر او تکبر کې مه کوه راځئ صحیح